د دغه ځانګړتیاوو درلودونکي نارینه د ژوند ښه ملګري نشي کېدی. هغه نارینه چې بې احساسه وي او د احساساتو ډېرېدل یو ډول بې ارزښته کار ورته معلومیږي او مغروره دي. هغه نارینه چې تل مو کنټرولوي او په هر ځای کې د دې پسې وي چې چیرې یو او څه کار سرته رسوو. د اوږدې او دوامداره اړیکې لپاره ښه نه ده او اذیت کوي مو. هغه نارینه چې د خپل راتلونکي ژوند لپاره موخه نه لري، نو هیڅکله د خپل ژوند لپاره داسې سړی مه ټاکئ، ځکه چې ژوند به مو تل ګډوډ وي او نشو کولی چې دوامداره اړیکه مخته یوسو. هغه چا سره چې اړیکه لرئ یوه ورځ ښه او یوه ورځ بد وي، یعنی ډیر وخت د یوې ګزینې په سترګه ورته نه ګوري، دا چې تاسې لومړیتوب واوسئ. هغه نارینه چې تعهد نه لري او له تعهد کولو څخه ډاریږي او تاسو ته متحد نه وي، نو راتلونکي کې د داسې کس سره د ستونزو سره مخ کیږئ. هغه کس چې ستاسو خوشحاله کولو لپاره هڅه نه کوي او خوشحاله مو نه ساتي او ستاسې خفګان او خوښي ورته اړینه نه ده، حتی لږه هڅه هم نه کوي، نو داسې انسان ستاسې د اړیکې مخته تللو لپاره وړ کس نه دی. نو داسې نارینه چې نه یې موخه معلوموي نه کار، هیڅکله تاسو خپل ژوند د هغه سره مخته نشئ وړلی، ځکه کوم انسان چې ځان لپاره هڅه ونه شي کولی، نو نورو ته به څه وکړي. د داسې کس سره ژوند کول یوازې زموږ په زیان دي او زموږ خوشحالي او همدارنګه د ژوند د موخې هر څه مو له منځه وړي، ځکه دوی خپل ژوند کې خپله پریکړه نشي نیولی. نو له داسې انسانانو څخه چې هر څومره لرېوالی غوره کړو، موږ ته هغومره ښه ده.